دې آیتونو کې د کافرانو دپاره څه دی یو سخت هغه بد حالت د هغوی بیانیږي او دا د دې وجې نه چې کله به رسول الله مبارک ته وحی نازله شوله نو د رسول الله مبارک به دا طریقه وه چې هغه د وحی آیتونه به صحابه کرامو ته وښودل نو صحابه کرام به د یو بل سره کېناستل او هغه آیتونه به اړول به هغه به یو بل سره یاد کړل او بیا به د هغې نه پس هغه صحابه کرام به کېناستل نو نورو ته به ورسول او داسې صحابه کرام پکې رسول الله مبارک مقرر کړي چې هغه به ابې وملیکل بعضې صحابه کرامو به هغه څه دي ابې ځان سره ولیکل نو دا وحی به خورېدله دا آیاتونه به څه دي یو صحابي به بل ته وي بل به بل ته وي بل به بل ته وي چې دا نن نوې آیات نازل شوی دی نوې حکم د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی نو کافرانو باندې به دا ډېره بده لګېده کافرو باندې به ډېره بده لګېده او په کافر باندې مدرسه جومات قرآن مرکز خانقاه دا په کافر ډېر بد لګي یو ځلې یو زمونږ یو استاذ محترم مونږ ته درس کې ویلو ویل دا چې دا کم طلبا د درس ته ناستي یا په دې جوماتونو کې چې دا کم ماشومان د قرآن ته ناستي وی قسم په خدای چې دا امریکا ویني یا دا نور کفار ویني یا دا نور مغربي خلک ویني ویل دا زړونه ټک چوي په دې سره زړونه څه دي ټک چوي په دې سره نو د کافرو باندې به څه دی دا قرآن به پې بد لګېدو نو مشرکانو به ویل مسلمانانو صحابو ته به ویل او نور مسلمانانو ته به وی تاسو لا تسمعوا لهذا القرآن وی تاسو د قرآن ته غوږ میږدئ قرآن ته غوږ میږدئ کله چې به رسول الله مبارک صحابو ته د قرآن درس کولو نو دې کافرو به چغې جوړې کړي د قرآن ته غوږ میږدئ نورو ته به وي والغوا فيه لعلكم تغلبون او دا به وي چغې سوارې جوړې کې لاسونه پړقا جوړ کې چې دا مسلمانان په دې درس کې څه دي دې ته خلل پیدا شي رسول الله مبارک چې به کله درس کو د قرآن صحابو ته به درس کولو نو کافرو به څه کول بهر به څه دي د مسجد نه خو داسې پاخه جوماتونه نو که نه پاخه جوماتونه نو بهر به څه دي شپیلي به یې وخل قرآن کې الله تعالی وی والغوا فيه د کافرانو به څه دي دی به هغه لوبې او دغه شانتې لهو لغب به یې جوړ کړو شپیلي به یې وال پړقې به یې والې دې دپاره چې دی څه دي چې دی په دې قرآن کې خطا شي دې دپاره چې دا مسلمانانو په دې درس کې څه دي خلل پیدا شي دا د چا کارو لکه دا د کافرو لا تسمعوا لهذا القرآن کافرو به یو بل ته وي تاسو قرآن ته غوږ میږدئ والغوا او شور جوړ کې یو بل ته شور جوړ کې لعلکم تغلبون دې دپاره چې تاسو به د مسلمانانو سره غالب شئ او کافران دا مغلوب او بیا به مغلوب نن هم الحمدلله مغلوب دي دا قرآن ډیر زیات لوی اثر دی ګورې ډیر لوی اثر دی قرآن تلاوت چې کله یو پیره ته وکړې که نه یو پیره نو بیا به دې ورته زړه کېږي چې بیا یې وکړم بیا به دې ورته زړه کېږي چې بیا یې وکړمه زړه به دې ورته نه تنګېږي الحمدلله او دنیایي کتاب چې ته ګورې دنیاوي یو کتاب لکه یا د سکول یا د هر څه یو کتاب چې د قرآن نه ماسیوا او ته یو پیره وګورې که نه یو پیره نو بیا به دی لکه دوباره کتلو ته زړه کېږي نه وي دا خو ما کتلی دی دا خو ما ویلی دی لیکن قرآن دا داسې عظیم الشان کتاب دی د الله د طرف نه که نه داسې ښکلې برکتي کتاب دی چې ته څومره وې هغومره مزه او خوند پیدا کوي چې ته څومره تلاوت کې هغومره مزه پکې پیدا کېږي چې ته څومره تلاوت کې هغومره رحمتونه برکات به درله الله درکوي داسې چل شو زمونږ د رسول الله مبارک به دا طریقه وه چې کله به رسول الله مبارک د ماسخوتنې مونځ وکړو صحابو به مونځ وکړو نو رسول الله مبارک په خپل کور ته لاړو صحابه کرام هم لاړل نو د رسول الله مبارک دا طریقه وه چې د مانځه نه پس به بیا هغوی قرآن ته کېناستل چې قرآن تلاوت به رسول الله مبارک شروع کړو څومره مزه به یې کوله چې د قرآن تلاوت او د رسول الله مبارک په ژبه څومره مزه به یې کوله چې داسې یو عام سړی څه دی د قرآن تلاوت کې څومره خوند کوي څومره مزه کوي او چې بیا د دواړو د جهانو سردار په خوله باندې د قرآن تلاوت چې هغې کې به څومره برکت و هغې کې به څومره اثر و نو رسول الله مبارک به قرآن تلاوت شروع کړو نو خو به شپه وه او داسې پخې آبادۍ هم نه وي نو رسول الله مبارک به د شپې ناوخته پورې د قرآن تلاوت کو
داسې به لږ اواز داسې اوچت کو لږ په تیز اواز به هم د قرآن تلاوت کو کله کله. نو رسول الله مبارک داسې یو شپه د قرآن تلاوت کې خو ښکلې په تیز اواز سره ښکلې په خوږ اواز سره لګیا دی. دا کافران ابو جهل، عتبه، شیبه، داسې نور ډېر سرداران دوی خو به د شپې ودو، الله تعالی به د رسول الله مبارک هغه د تلاوت اواز نه دی هغه یو ورځ څه دی د ابو جهل د غوږونو لره ورسه. ابو جهل فورا د خوب نه بیدار شو. ها وورخه د څه شي په وجه سره رسول الله مبارک د تلاوت اواز یې واورېدو کېناستو او داسې غوږ یې کېښود وي دا څومره ښایسته او دا څومره اثرناکه او دا څومره خوندور اواز دی او څومره بهترین کلام دی. دا چا وي؟ د ابو جهل وي. دې کې د ابو جهل څه دی د اواز پسې را روان دی را روان دی را روان دی چې راغې د رسول الله مبارک د کور سره خوا کې کېناستو د قرآن تلاوت یې اورېدو. اثر وکنه برکتو واوره جي دقه د رسول الله مبارک د تلاوت اواز الله تعالی د عتبه غوږ ته ورسولو، بیا د شیبه غوږ ته الله تعالی ورسولو. دیم د شپې را پاسېدل د قرآن په هغه تلاوت په هغه اواز پسې را پاسېدل، د رسول الله مبارک هغه اواز پسې را پاسېدل او راغلل. عتبه د کور بل ګوټ ته کېناستو، شیبه د کور بل ګوټ ته کېناستو. دا د کافرو غټ سردارانو او ټوله شپې د قرآن د رسول الله مبارک هغه تلاوت یې واورېدو. واوره چې څنګه پې سهار شو رڼا ولګېدله، سردارانو یو بل ولیدل، یو ته ویل لکه ته څه کې، بل ته ویل لکه ته څه کې، بل ته لکه ته څه دپاره راغلی. اخر کې ته د ابو جهل ورته وی چې یاره د دې سړي په دې کلام کې ډېر لوی اثر دی. زه وده شوم په خوب ورغلی وم لیکن د ده اواز مې د غوږونو ته راورسېدلو او یو عجیبه اثر و چې ځان ته یې راښکلم. راغلم ټوله شپه مې ورته تېره کړله. دا چا لکه دا ابو جهل، دا د کافر په زړه باندې څه دی داسې یو اثر، لیکن الله ورته ایمان نه نصیب کو. ایمان یې په نصیب کې نو ګورې ښه د ابو جهل ایمان په نصیب کې نو. نو په دویمه چې څنګه یو بل ولیدل یو بل ته یې ویل که ته څه کې، بل ته ته څه کې. ابو جهل ورته یاره د دې سړي په دې کلام کې ډېر لوی اثر دی، اواز کې ډېر لوی اثر دی. اخر کې ورته دا یو سردار ورته وایي، شیبه ورته وایي ویله کوي د ده د تلاوت له ګورې بیا نه راځو، د ده د کلام اورېدو له بیا نه راځو. هسې نه د ده په دې کلام کې خو ډېر لوی اثر دی، هسې نه موږ د ده هغه دین اختیار نه کړو. په خبره پوه شوې؟ د یو بل سره قسمونه وکړل، وی بیا به نه راځو. یو بل سره څه وکړل؟ قسمونه یې وکړل، وی بیا به نه راځو، بیا به د ده تلاوت اورېدو له به بیا نه راځو. یو بل سره وعدې وکړې، مضبوطې وعدې وکړې، بیا به نه راځو. چې څنګه شپه شوې د رسول الله مبارک د قرآن تلاوت بیا شروع کړې، د دواړو جهانو سردار د تلاوت شروع کړلو، اواز یې تیز کړلو ښه مزېدار. ای کې الله تعالی سر اچولو ځکه چې د دواړو جهانو سردار آوازو، ځکه د رسول الله مبارک آوازو او قرآن د الله کلامو. نو کلام الله او نبی الله، د الله نبی او رسول الله مبارک، محبوب الله او د الله محبوبو، نو دواړه ډېر برکتي، قرآن هم برکتي، رسول الله مبارک هم برکتي. نو په دویمه شپه باندې چې رسول الله مبارک تلاوت شروع کوم نو کتابونو کې راځي وی الله تعالی هغه آواز بیا د ابو جهل غوږ له ورسه، چې د ابو جهل غوږ ته. او دی خو په مکه کې یو ځای وکنه، تاسو که څوک حج عمرې له څوک تللی، لکه دې کې څوک تللی عمرې له تللی، تاسو به د رسول الله مبارک چې کم کور په هغه زمانه کې د هغې د پاسه یو مکتبه جوړه شوې ده، مخامخ ته دې سایډ ته، او دې خوا ته مخامخ باترومونه دي، لیټرینونه دي. وی دا د ابو جهل په کور باندې څه دي جوړ دي. نو لږه فاصله ده منځ کې، یو طرف ته د رسول الله مبارک کور، بل طرف ته څه دی د ابو جهل کور، لږه فاصله وه. نو چې څنګه په دویمه شپه باندې بیا ابو جهل دا تلاوت اواز چې څنګه واورېدو، دی بیا نیغ کېناستو. هلکه دا خو ډېر ښکلی اواز دی، دا خو ډېر ښکلی مزېدار او خوندور او اثرناکه کلام دی. نو دی وی خپل زړه کې وي دا ویل چې راځه مونږ قاسم د یو بل سره قسمونه کړي دغه نور درې به نه راځي او زه به لاړ شم. په خبره پوه شوې؟ وی دی وی چې هغه نور درې به نه راځي زه به لاړ شم. وی دی راغی د رسول الله مبارک کور سره خوا کې کېناستو، تلاوت ته یې غوږ ایښودی. وی هغه بل وی عتبه چې لکه مونږ خو د یو بل سره قسمونه کړي نور به نه راځي، راځه زه به لاړ شم. یا بل وی چې نور به نه راځي، مونږ خو یو بل سره قسمونه کړي خو به نه راځي، زه به هم لاړ شم.
په خبره پوه شوې. 4 واړه سرداران بیا رالل د رسول الله مبارک کور سره ناستې تلاوت یې اورېدلو. په خبره پوه شوې. نو لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر به یو بل ته وي ویل تاسو د قرآن د غوږ میږ دی. چا به وی لکه کافرو به وي. نو الحمدلله وایه، الحمدلله دا د الله عظیم کلام، الحمدلله دا د الله تعالی د طرف نه برکت والا کلام، دا د الله د طرف نه بهترین کلام. دا موږ مسلمانان ته الله تعالی فری راکړی، فری. او کاش چې زموږ مسلمان سره د دې قدر وي، کاش چې زموږ مسلمان سره د دې اهمیت په زړه کې پروت وي. نن به مسلمان په ټوله دنیا باچهي کوله. او نن مسلمان چې دا وال خوري او مسلمان کمزوري دي او نور کفري ممالک په طاقتور دي، دا ولې مسلمان قرآن پرېښودی دی. مسلمان قرآن پرېښودی دی. د مسلمانانو داسې بادشاهان تیر شوي دي چې په ټوله دنیا به بادشاهي کوله. داسې بادشاهان تیر شوي دي د مسلمانانو چې کافر به کله په کور کې د مسلمان د بادشاه نوم واغستلو نو بچو به د یرې جړا شروع کړه. داسې به کافر یریدل، داسې به دا کفار یریدل، داسې به دا مغربي خلک به یریدل. ولې هغه بادشاهانو به د شپې د قرآن تلاوت کولو، هغه بادشاهانو به د شپې الله ته جړا کوله، هغه بادشاهانو به د شپې په لارو کوڅو کې گشتونه کول چې آیا زما قام ته څه تکلیف شته او که نشته، آیا زما چې کوم زما ماتحتي چې دي ته څه تکلیف خو نشته، آیا زما د ماتحتو څه پکار خو نه دي چې زه ورله راوړم. داسې بادشاهان حضرت عمر فاروق بادشاه و، امیر المؤمنین و خلیفه و، او داسې بادشاهي کړې وه چې داسې د عدل او د انصاف بادشاهي به څوک تر قیامته ونه کړي. د هغه د نوم نه به کافران به هم تیرېدل. موږ چې ماشومان په کور کې به جړا شي موږ ورته څه ویل لکه وي بو راغی، څه شی راغی؟ بو راغی، چپ شي وایي که نه وي هلکه چپ بو د پسې راولم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه داسې د عدل د انصاف بادشاهي وه، داسې متقي او پرهیزګار انسان چې کافرو به کله په کور کې ماشوم جړل وي چپ شو ګورې عمر د پسې راولم. څه شي؟ چپ شو ګورې عمر د پسې راولم. دلته یې زموږ سره خوا کې ګاونډي ملک کې د عمر د نوم نه امریکا به لړزېدله، د عمر د نوم نه کفار به یریدل، د عمر د نوم نه به دا ټول مغربي خلک به یریدل. او اوس الحمدلله هم هغه عمر ته څه دی ټول په سر ټیټې شو که نه شو؟ خوا کې ملک کې تاسو ته پته ده هغه عمر ته څه دی ټول په سر ټیټې شو. اوس هغه عمر هغه وفادار جانثاران څه دي دا مغربي خلک یې غواړي موږ تاسو سره روغه کوو، موږ تاسو سره څه دی صلح کوو، موږ تاسو سره کاروبار کوو، موږ تاسو سره تجارت کوو. دا څه قرآن مضبوط ونیسئ. قرآن رسول الله مبارک وی دی قرآن په وجه به الله تعالی بعضې خلکو ته ډېر لوی مقام ورکي، ډېر لوی مقام. او بعضې خلک به رسول الله مبارک وی بعضې خلک به ذلیله شي، تباه و برباد بشي. دا کامیاب به کم خلک چې دا لوی مقام به چاته ملاویږي؟ چا چې دا قرآن ونیولو. مطلب د نیولو داسې نه چې بس ونیولو، دا قرآن اووي دې کې چې څه دي په هغې عمل وکړو، د دې حلال حلال وګڼل، د دې حرام حرام وګڼل. رسول الله مبارک وي دې خلکو ته به الله تعالی ډېر لوی مقام ورکړي. خبره پوه شوې؟ او چې کوم خلکو د دې قرآن احکامات ونه منل، دا قرآن یې زده کړو او بیا شاته وغورځو خدای مکه، قرآن یې ووي بیا ترجمه نه کوي، قرآن یې ووي بیا تلاوت نه کوي، دا خلک به ذلیل یا د قرآن مخالفت کوي یا د قرآن احکامات نه مني. رسول الله مبارک دا خلک به ذلیل په دنیا کې په آخرت کې. نو کافرو به وي تاسو قرآن ته غوږ میږدئ، موږ به د کافرو ضد کوو. څه به کوو؟ لکه ضد به کوو. موږ به د قرآن ته تلاوت ته غوږ ایږدو، موږ به د قرآن درس ته کینو، په خپله به هم زده کوو، بچو ته به هم انشاءالله زده کوو. ګورئ جي سبق ته وقال الذين كفروا او ویها کسانو چې کافران دي لا تسمعوا لهذا القرآن غوږ میږدئ دې قرآن ته والغوا فيه لعلكم تغلبون او شور جوړوي د دې د لوستو په وخت کې لعلكم تغلبون شاید چې تاسو غالب شئ. فلنذيقن الذين كفروا نو خامخا ضرور به موږ اوسکو دې کافرانو ته عذابا شدید عذاب سخت ولنجزینهم خامخا ضرور به بدله ورکړو موږ دوی ته اسوأ الذي د بدها عملونو کانو یعملون چې دوی کول ذلك جزاء اعداء الله النار
دا بدله ده د الله د دشمنانو یعنی دوزخ دی د دوی دپاره په دې کې لهم د دوی دپاره فیها په دې جهنم کې دار الخلد کور دی د همیشه اوسېدو جزاء دا بدله ده بما په هغه څه باندې کانو بآیاتنا یجهدون چې دوی به زموږ د آیاتونو نه انکار کولو وقال الذین او وای به هغه خلک کفرو چې کفر یې کړو ربنا ای رب زمونږه ارنا الذین وښایه موږ ته هغه اضلانا هغه دوه قومونه من الجن چې موږ یې ګمراه کړو د پیریانو نه والانس د انسانانو نه نجعلهما چې موږ یې وګرځو تحت اقدامنا لاندې د خپلو خپو نه لیکونا من الاسفلین چې شي دواړه د لاندې ذلیله خلکو نه ان الذین قالوا بېشکه هغه خلک چې اقرار یې وکړلو ویل به دي ربنا الله چې زموږ رب الله دی ثم استقاموا او بیا په دې ټینګ پاتې شلو تتنزل علیهم الملائکة نازلیږي به دوی ته د رحمت فرشتې الله تخافو چې ورته به وایي چې مه یریږئ تاسو ولا تحزنوا او غم مه کوئ وابشروا بالجنه او زیرې واخلئ په هغه وخت کې جنت سره التي هغه کنتم توعدون چې تاسو سره به وعده کېدله نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا موږ استاسو ملګري په ژوند د دنیا کې وفي الاخرت او په آخرت کې هم ولکم او دپاره ستاسو به فیها وي به په دې جنت کې ما هغه څه تشتهي انفسکم چې غواړي ستاسو نفسونه ولکم فیها ما تدعون او وي به ستاسو دپاره هغه څه چې تاسو یې غواړئ نزلا من غفور رحیم دا به په جنت کې میلمستیا وي د الله د طرف نه چې ډېر بخونکی او مهربانه دی صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير یا الله مونږ چې دا کم درس وکړو یا الله که زمونږ نه څه کمی شوي یا الله ته مونږ ټول معاف کړې یا الله دا درس په خپل دربار کې قبول کړي یا الله د خپل رضا سبب یې وګرځې خدای زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي یا الله دا حاضرین چې کم ملګري دي مشران کشران د کلي علاقه کې محله کې د چا څه مشکلات خدای مشکلات ختم کړي د چا څه پریشانۍ ختم کړي چا کورونو کې بیماری ختم کړي خالق العزال مونږ ټول له خپل رضا راکړي یا الله مونږ ټول له خپل رضا راکړي یا الله زمونږ د ټولو حامی او ناصر شي یا الله زمونږ د ټولو مددگار شي وصلی الله تعالی علی خیر الخلق ونور عرش محمد و آله و صحبه اجمعین.